سلامونه دوستانو، نن غواړم کور میډیا څخه تاسو ته د انټرنیټ څخه ځینې داسې طریقې وښیم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې څنګه یو څه ډاونلوډ کړئ. دا چې مختلف خلک مختلفو شیانو ته یا سافټویرو ته یا ډاکومنټس ته ضرورت لري، ولې نه پوهېږي چې دا څنګه ډاونلوډ کړي. په همدې خاطر غواړم تاسو ته د کور میډیا له طریقه نن دا طریقې وښیم. دا ولې تاسو ملاتړ ما لپاره دا دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې وګورئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. د دې لپاره تاسو ته یو براوزر اړین دی چې هغه باید ولرئ. کله چې براوزر ودرلودو نو براوزر ته به داخل شئ او هلته به تاسو نیو ټیب والئ او هغلته به ګوګل خلاص کړئ. کله چې ګوګل خلاصوو نو ګوګل ډاټ کام به ولیکئ نو تاسو ته ګوګل خلاصیږي. په همدې باندې تاسو کولی شئ چې کله چې ګوګل خلاص شو نو د دې لپاره چې تاسو یو سافټویر یا یو ډاکومنټ یا یو بل څه سرچ کړئ، هغه ډاونلوډ کړئ، نو ځینې واړه ټریکونه دي چې هغه تاسو یاد ولرئ. مثلا که تاسو غواړئ یو سافټویر ډاونلوډ کړئ نو ګوګل سرچ بار کې دلته به ولیکئ چې فری ډاونلوډ مثلا فیسبوک یا مثلا یو بل څه داسې یو سافټویر چې تاسو ولرئ لکه آفیس 2021 چې اوس نوی راغلی دی، نو فول کریک هم دی فار وینډوز 10. دا ستاسو خو اوسني کمپیوټر یا نوي کمپیوټر چې دی دا 4 بیټ سافټویر باید دې ته ډاونلوډ شي، 4 بیټ. او که چېرته آیسو ایمیج ولیکئ نو تاسو ته به آیسو ایمیج یا ډرایو کې درکړل شي. نو دلته که تاسو وګورئ مختلف لینکونه یې درکړل. که تاسو په هر لینک کلیک کوئ حتما تاسو ته هماغه دغه درکوي چې کوم ځای کې دغه ایمیج پروت دی. د مثال په توګه موږ یو دغه ته ننوځو، یو لینک ته، او هلته یې ګورو چې څنګه شته دی که نشته دی. حتما به وي. هر لینک همدې لپاره دوی ورکړی دی چې هغه کوم خلک یا کوم لیدونکي چې دې لینک نه استفاده کوي نو دا باید حتما واوسي. راځو دلته ګورو لاندې دغه لیکل باید موږ ټول ولولو چې پوه شو آیا دا کوم هیکر دی یا حقیقي کس دی. راځو کې وځو لاندې ګورو چې لینک یې موږ ته راکړی دی که نه. ډېر وخت داسې کېږي چې هیکران کوشش کوي د یو بل لینک په واسطه باندې. دلته ګورئ تاسو چې لیکلي فری ډاونلوډ، که دې باندې کلیک کړئ دلته وګورئ مایکروسافټ افیس 2021 آیسو فایل فار پی سی 7 سیکیور دی لیکلی. 1.19 GB دی، مایکروسافټ ډیولپر دی، ډاونلوډ تر اوسه پورې دومره ډاونلوډ شوی. نو که فری ډاونلوډ باندې موږ کلیک کړو موږ ته به ډاونلوډ شروع شي. نو دې نه بعد اکثره وخت یو بل اپشن ورکوي چې هغې باندې تاسو دلته ګورئ وینئ د 2 لینکونه نه کولی شئ دا تاسو ډاونلوډ کړئ. اوس که زه ډاونلوډ کړم کلیک کړم ډاونلوډ شروع کېږي. راځو بل طریقې ته چې موږ څنګه کولی شو ډاکومنټ ډاونلوډ کړو. نو ډاکومنټ ډاونلوډ لپاره د مثال په توګه زه لیکم ورته چې فری ډاونلوډ سمپل آف سی وي. دا مې چې ولیکو زه باید دا په یو فارمټ کې ډاونلوډ کړم چې هغه ماته کار وکړي. که زه پی ډي اف ولیکم نو ماته دا فارمټ ډاونلوډېږي په پی ډي اف کې، ولې که زه ډاکس ولیکم نو دا ماته په ډاکومنټس کې ډاونلوډېږي. ډاکومنټس نه دلته هدف چې دی وینورډ دی. نو چې کله سرچ بار باندې کلیک کړم ماته ډېر زیات دغه د دوی لینکونه راځي. مثلا سلفي سره فری ډاونلوډ بیس سی وي ټمپلیټس 2020 دا دی، خو زه باید وګرځېږم تر ټولو ښه نه ښه باید پیدا کړم. 12 فری ګوګل ډاکومنټ رزومي ټمپلیټ دي، 15+ نور دلته دي. که هر یو باندې زه کلیک کړم نو ماته یو نه یو راکوي. مثلا زه په دغه باندې کلیک کوم، معلومه به شي چې دلته دغه لینک حقیقي دی او که غیر حقیقي دی. ولې ډېر زیات باید دقیق اوسو چې اکثره هیکران د دې نه استفاده کوي. چېرته موږ کېوځو په دغه شکل یو سی وي شته دی، مثلا په دې شکل کې شته دی، په دې ترتیب په هر یو چې ستاسو خوښ شو څنګ کې وګورئ حتما ډاونلوډ یې لیکلي. نو که په ډاونلوډ باندې زه کلیک کړم نو ماته دا ډاونلوډ شروع شو. زه دا اوپنوم ګورم چې آیا کار کوي که نه کوي. نو معلومه به شي چې دا کار کوي. دغه
دا ماته ډاونلوډ شو، زه کولی شم ایډیټ کړم دلته. مثلا زه دې برخه کې کولی شم ایډیټ وکړم، دې برخه کې کولی شم ایډیټ وکړم، هره برخه کې. ولې دا په ډاکومنټس کې ډاونلوډ شو، چېرته پی ډي اف کې نه کېږي. راځو بل آپشن د ګوګل چې زیاتره دوستانو وي، مونږ ایمیج څنګه ډاونلوډ کړو. نو کله چې ګوګل خلاص کړو، دلته تاسو کولی شئ ایمیج باندې کلیک کړئ. ایمیج کې کله چې دا آپشن ایمیج ته واوښتو، نو تاسو ته به په ډېر اسانۍ توګه وکولی شئ چې ایمیج ډاونلوډ کړئ. نو ګورئ ګوګل ایمیج ته واوښتو، لیکمه چې فول سایز 4K دا مهم نه دی. ولې 4K اوسني عکسونه چې فول سایز او ایچ ډي دي، هغه 4K کې دي. فول سایز 4K افغانستان فلګ، په دې باندې کلیک کوم. نو ماته چې دا کوم عکسونه دلته راځي، دا به ټول په ایچ ډي وي. ولې زه نشم کولی په دې عکس باندې دلته کلیک کوم او دا ماته زه دې نه ډاونلوډ کوم. په یو ترتیب کېږي او په بل ترتیب موږ باید د دې هغه اوریجنل لینک ته لاړ شو. د عکس نه تاسو لاندې ګورئ، دا پینټریسټ په نوم ویب سایټ اپلوډ کړی دی. 4K کې په عکس زور کلیک کړو او دلته ډاونلوډ ایمیج واخلو. دغه عکس به ما سره ډاونلوډ شي، ولې دا په هغه سایز کې نه چې کوم یې زموږ په کار وي. څنګه چې تاسو دلته ګورئ، عکس په هغه فول سایز نه دی. د دې لپاره چې فول سایز واخلو، دا په د ضرورت په وخت کې موږ کولی شو د دې نه استفاده وکړو. نو راځو د دې عکس اوریجنل ځای ته ځو. نو دا هم د هماغه نورو ویب سایټو په شکل خپل د ډاونلوډ لینک لري. باید موږ هغه لینک پیدا کړو. ځینې وخت کې ځینې عکسونه چې هغه په پیسو وي، نو موږ نشو کولی چې هغه فری ډاونلوډ کړو. نو د دې لپاره موږ مجبور یو چې دغه لینک یا ورته ثبت نام وکړو، یوزر نه استفاده وکړو، او یا مجبور یو چې د دې هماغه عادي شکل باندې دغه استفاده وکړو. نو زه کوشش کوم چې دا ډاونلوډ کړم، تر ټولو ښه کوالټي ډاونلوډ کړم. نو ګورئ چې عکس کله اوپن شو، دلته راځئ په دې 3 ټکو باندې کلیک کوئ، موږ ته ډاونلوډ ایمیج لیکلی. نو په دې کلیک کوو، منتظر پاتې کېږو چې دا ډاونلوډ شي. خو فکر کوم دا عکس فری نه دی، ځکه 4K ایمیج راغلی نوی دی، او یا به زه اوس د دوی اپلیکیشن اوپنوم. په همدې ترتیب موږ کولی شو نورو برخو څخه استفاده وکړو. د افغانستان نور عکسونه دي یا نورو ځایونو کې عکسونه دي او داسې نور. بله خبره چې دی ډېر زیات مهم دی، هغه دا دی چې څنګه کولی شو ټکس ډاونلوډ کړو. د ټکس هم څو طریقې. یو دا ده چې موږ ولیکو، یو عنوان ولیکو، مثلا ټاپک اباوټ افغانستان ان پی ډي اف. په پی ډي اف کې موږ ته راکوي، ان ډاکس په ډاکومنټس شکل راکوي، یا په عادي توګه همدلته موږ ټاپک اباوټ افغانستان لیکو، بیا سرچ کې کوو. هغه معلومات ته منتظر پاتې کېږو چې موږ ته ښکاره شي د افغانستان په اړه. اکثره وخت انټرنیټ تیزوالی ضعیفوالی پورې اړه لري. نو څومره چې تاسو دلته وګورئ، د افغانستان په اړه مختلفو خلکو نظریې ورکړي دي. مثلا زه دغه باندې کلیک کوم، ګورم چې دا د افغانستان په اړه څه وایي. باید هر معلومات دقیق ولولو، ډېر باید احتیاط وکړو چې هیکر موږ نه زموږ معلومات پټ نه کړي. په همدې اساس باید دقیق واوسو. نو څنګه چې تاسو ګورئ، دغه ویب سایټ اوپن شو. د دې لپاره چې اوس موږ دغه کوم ټکسټ چې دی چې افغانستان از لینډ لاک کنټري لوکیټډ ان سنټرل ایسیا ډیټ بارډرز چاینا، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان. غواړو دغه معلومات کپي کړو، یا غواړو چې هغه ځای کې چې زموږ ضرورت ده هغلته یوسو. نو دلته خو داسې اپشن هم نشته چې ډاونلوډ کړو یا نور څه دې په اړه نشته. ولې یو طریقه چې هغه موږ کولی شو استفاده وکړو، هغه موبایلو کې شته، یو ټریک غوندې دی، ډېرو فکر نه ده ورته. هغه دا ده چې دغه چې دی په موبایل کې خو داسې کېږي چې تاسو دغه ځای زور ونیسئ او موږ ته دغه اپشن خلاصېږي. که سلیکټ آل باندې کلیک کړو، دا ټول ځایونه سلیکټ کېږي. ولې زموږ یو مشخصه ډیټا په کار دی چې هغه د دې ځای څخه تر دغه ځای دی. بیا تکراروم،
که تاسو لاندې یا پاس هر ځای کې کلیک وکړئ زور یې ونیسئ نو تاسو دغه آپشن خپله خلاصیږي. انډراید موبایلونو کې خو همداسې کېږي او په آی او ایس یا آیفون موبایلو کې هم په همدې ترتیب دی. دلته زور کلیک کړئ په همدې ترتیب دغه آپشن تاسو ته خپله فعالیږي. نو تاسو کولی شئ دا په دغسې پاس یوسئ تر خپل مقصده پورې او دا تاسو کولی شئ چې دغه ډبلیو پی ایس کوم آفس چې دی د دې څخه استفاده وکړئ او دا ډېر ښه آفس دی. هر ډول معلومات پکې وي، هر ډول د آفس پروګرامونه پکې دي البته. نو دلته چې تاسو کلیک کړئ دلته موږ ته مختلف د آفس پروګرامونه دي لکه ډاک معنی چې دی همدغه وین ورډ دی یا ورډ پروګرام د پی پی ټي پاور پوینټ دی، ایکسل ایس چې دی ایکسل دی او پی ډي اف دی. نو ډاکومنټ باندې کلیک کوو او دلته نیو ډاکومنټ اخلو. کله چې دا اوپن کړو نو موږ کولی شو خپل معلومات دلته پیسټ کړو. دا هغه معلومات دي چې زموږ ورته ضرورت و. کولی شو سیو یې کوم دلته ځای ورته انتخابوو مثلا ډاکومنټس کې یا بل هر ځای کې چې موږ ورته ځای انتخابوو سیو کوو. نو زموږ معلومات په دغه ترتیب دغلته ثبت شول. کولی شو دا اوس وګورو چې موږ سره د هغه په شکل ثبت شوي دي که نه د ډاکومنټس په شکل. ولنه دغه معلومات موږ سره ثبت شوي دي. بل دا دی چې موږ پاور پوینټ سلایډونه څنګه ډاونلوډ کړو. مختلفې لارې دي. یو له هغوی لارو دا ده چې ګوګل کې تاسو ولیکئ چې فری ډاونلوډ مثلا هره موضوع چې ستاسو وي هر هغه څه چې افغانستان هیسټري ان پی پی ټي نو دا به تاسو ته چې دی فری باید ډاونلوډ شي. نو دا موږ ولیکو سرچ باندې کلیک کاږو مختلف موضوعات به په دې اړه وي لکه که تاسو فکر وکړئ دلته پی ډي اف یې لیکلی دی نو دا پی ډي اف نه مطلب دا دی چې دغه معلومات موږ لرو ولې په پی ډي اف کې دي او دغلته پی پی ټي لیکلی دی دلته هم پی ډي اف دی په همدې ترتیب دلته هم پی ډي اف دی. هر هغه معلومات چې ستاسو په کار وي نو هغه حتما دلته وي. همدې لپاره ګوګل ته سرچ انجن وایي. نو کله چې تاسو په دې سرچ انجن کې خپل معلومات ورکړئ تاسو هغه مقصد ته حتما رسوي. نو موږ پې کلیک کوو فکر کوم دا لینک کار نه کوي یا کار کوي خو په همدې اساس تاسو کولی شئ د ګوګل څخه ډېر زیات معلومات ترلاسه کړئ او ډېر زیات معلومات ډاونلوډ کړئ. په دې اساس نیوز دي خبرونه دي چې تاسو کولی شئ د ګوګل د دې آپشنه کار والی. بوکس دي تاسو کولی شئ په دې اړه مختلف کتابونه وګورئ. مثلا زه اسلامیک لیکم سرچ کې کاږم په دې اړه ډېر زیات کتابونه چې اسلام په اړه دي د هر چا لیکلي دا زیاتره به یې فري نه وي. نو په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو ته ګټوره ثابته شوې وي او څه ستاسو مشکلات حل کړي. بیا هم یادونه کوم کور میډیا لایک سبسکرایب او ویډیوګانې وګورئ دوستانو سره شریک کړئ. مننه.